نیکه مکماله ښه دیاړي راکړې نو دا باقي کار به سره زه وکړم. یلکه دا خو لږ شان کار دی خو زه به خپله کوم او دا چې ته ځان له کار مار وګوره که نه. خیر دی ملګري عجیزي زیاته ده او خرچې هم نن سبا زیاتې دي که نه. خیر دی نیمه دیاړي راکړه خو زه هم کار به راسه وکړم ځکه چې نورو ځینو کې مې کارونه وکتل نه پیدا کېږي. کارونه کمه دي یاره. کار ته ته زه ښیم که نه اشرفتل ماما نه دی هغه پټې خرڅ کړی دی او فصل ډېر زبردست فصل شوی دی نو پیسې میسې به سره شته دي هغه د دې بدماشانو ډېر زیات یېرېږي. ځان ورته چجه را چجه کې که بس پېښ کړې که نه نور خو ته پوهېږي ځان نه سم بدماش جوړ کړه او ورشه پې ورشه سونه څه به درکړي ما ته پرون تمام پیسې راوړي دي. نو بس انډیواله بیا خو کار ټیک دی شکل نه خو داسې م ښه بدماش ښکارم او مخکې مې داسې بدماشي لږه ډېره کړې م ده نو که دا کار یې خو ټیک ته ورځمه پې چې پیسې ترې والمه. پیسې په کار دي پیسې. هلته سیده ورځه پې ښه ناوخته نه کې ورځه پې. بس د خیر او د رحمت باران هم شروع شو ډېر ښه چل دې راته و خو دا دې ورلم پې ښه. اوس مې دله کار وکتو. شیراوزه ماما او سږ خو یې غنم ډېر مزېدار شوي دي ګوره ها. پرون مې ته یو پټیه خرڅ کړ. ها او دې ځل مې له ښایسته سره ورکړې ده د هغې نه زیات غوړ دی دې ځل. والله چې مزېدار خو دی. شیراوزه ماما دا سړی څوک دی؟ برید هم تاویله ته وایي او چې خطرناک شان راته ښکاري. دا پرونه استزي راځي او پرې برې ته ګوتې وهي دا به راباندې ځان ګوښمال کي ګوښمال. غمیا پټې مې اوبه کو خو ځه الله باران وکړو په خپله به اوبه شي. قسمت دې ښه شیراوزه ماما. ولې نه؟ قسمت دې ښه ډېر. دا ولې درېیمه ورځ ده او زی راځي او دغه برید تا وخي ولې؟ ځکه زه بدماش یم بدماشو پرون هم چا د یارې نه 10,000 روپۍ راکړې. ها هغه بدماش دی او السلام علیکم. وعلیکم سلام. دا ته چا راغورځولې؟ تا دې ګرانه کړه څه؟ نه یاره غلطۍ کې به مې راغورځولې. دا ولې ماما د خپې نه دې تړم او پرې پټو کې دې راکاږم. تا د چا ګرېوان ته لاس واچو تا واورېدلو د دې ځای نه خوځم زه د پسې اوس کسان راولم کسان د پسې راولم ته ما نه اوس ځان خلاص که ځه. شبه شبه چې څوک راولې راوله شبه. تختې به نه ښه د تختېدو به پکې ګورني ښه او که خپې او لاسونه مې راباندې مات کړ که نه د خپل ځان به په خپله ذمهوارې ځمه ښه ورېږه. دې بیخو باسې اخسنه اوس به دې پرې راله لاس مات کړی مې په بدماشۍ به ترې پیسې والي. دې نه خو مو ته چې سوال کړو چې ته راکړې یو 70,000 روپۍ نو راکړې به وي ما ته چا وي چې ته بدماشي کوه او سړي ته مې دومره دروند ډیلاګ ویشته مې هم کسان د پسې راولم اوس کسان د کم ځای نه راولمه. هلکه دا کسان خو را روان دي بس د دوی نه به مخکې روان شم په شیروزل ماما به یره تېره شي هغه به وایي چې کسان یې راپسې راوصل که نور څه نه خو به یریږي رانه که نه. او ستا خو لکه چې پایا کار نشته دی. کار ملګرو څنګه چل دی؟ حالات ښه دی؟ خیر دی. نور ښې؟ ملګرو خدای ته نیکې هدایت وکړي احسنه پر دې سړي ته مونږ وجنه یار. ملګري دا څوک و چې دا دیکه دې ورکړه؟ وختي مې پېښېبه وکړه خو پایا یې کار نشته دی دا خپله ډوکې راباندې سې ماتوي. نو ګورې څه ته راځئ چې پې ورځو که نه. او که نه یاره ډوکي را لري شا مات نه کړي 6 میاشتې به راته بیا پلستر مې دانګه کیسریا. شیروزل ماما دا سویلې قدار که د شکار دی کور کې به مړه چېرته ساګ باګ پخ کړو ګورې دا کباب چې کومه دي کېډه دي دا ګورې په ما ډاکټر باندې کړي دي. مړه مه کوې که نه یا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې یاسر استاد ښه یه؟
تاسو خې موږ له یو 2 کیلو کباب ولګوه خو چې ښکلي ښه زبردست دي ها شیروزل ماما 2 کیلو ګوره ډېر شي دي چې یو پاو پوم وته وي به دا ډېر دي دا ډېر زبردست کباب دي ته یو ځل وخورې بیا به راځې دا ډېر ښکلي دي که نه دا ډېر ښکلي کباب دي دا چې تا یو ځل وخوړل بار بار به بیا دې ځای ته راځې مړه ځان ولې تاواني کوې ته راځه ته راځه دغه یاسره ښه ښکلي کباب رالې ولګوه ها یاره شیروزل ماما ځانم ډېر زیات پازاب کنو نه نه ماشاءالله قیصریا خورا نور به م راوړو دا ډېر ښکلي کباب دي ها کلمه وایه داسې کار دی ډاکټر راسه د سینې والا ډاکټر را سره دونه لانجه وکړه ها هغه ګولۍ هم راکړې وې هغه دغه کې چې واچوې چې راکاږي هغه ګولۍ ما ته وایي سینه دې بیخي غر کړه وي د غوړو نه پرهېز وکوي وایي بوتل یې ونسکې ما ته وایي کباب خو ستا لپاره ټوپک دی خو زه سره دا کباب چې کم دي دا په تیلو کې دي دا په ډلو کې نه دي ابه د ډلو کباب نه خورې سینه بدله خرابه کی ته دا وخوره انشاءالله دې سره به ټیکي بیا به راځې بچې مې صحیح خبره کوي ها او وخوره خورم زه خورم داجي کلمه ووایه ورته داجي بسم الله ولا برکت الله راوړه بچي چکنی م راوړه نوړی مې تاولي پورې نښتې یو چکني او پلیټ بل راوړه ښه راوړه هر څه راوړه زه خو بس ګورې زمې اړم نه علي او ډېر دي ګورې ډاکټر را باندې بند کړي او تاسو خوراک کوئ شیروزل ماما ښه خورې زه ګورې مخکې نه م تیار وم ما کور کې ښه ټیټه ناشته م کړې وه داجي هغه یو ځل چې سینه خرابه وه څومره په ډاکټرانو مې وګرځولې او چې دلته م کباب وخوړل الله پاک څنګه رحم وکړو هغې سره زه ټیک ټاک شوم دا چې یو ځل ما خوړلي دي زه ټیک ټاک شوم سینه مې ټیک ماما بس زه م ورته لګېږم که نه خو ما له ګوره ډل ښه نه دي ښه نه دا تیلو کې دي ها تیلو کې دي نه داسې کباب نشته چې دا په تیلو کې نه قیصره دا خالص تیل دی جی تیل دي ها دا جی د سو پیرې راوستې ما او مونږ دا کباب خوړلی دي وې ښه ځان ګوره زه یو کیلو تنور م وایه نه 2 کیلو به ووایم جي ډل دي پکې خبره وره یاسر استاد ما زه خو هم دا ډېر دي ما یاسر استاد یو 2 کیلو نور تیار کا ښه خو ترسکون تیار کا هغه نور هم راوړل دي راوړه زویه راوړه 2 کیلو دي که نه 2 کیلو دي کاکا خدای دې خوشحاله کړه قیصره نور څه کم خو نه دي خورا ښه داجي خورا مېلمه ګورې چې ځان پازابوي ډل پکې دي شکار دی او ما ته ډاکټر وی چې ګورې وي سینه دې خرابه ده مکمل ډول ده ګورې نه دا تیلو کې ډېر سم نه دي ته قیصره تکړه شه ته خوره نور به م راځي او خدای به دې ښه کړي یعنې داجي ډېر زیات بیمار و د سینې او چې دا کباب مې په 2-3 پیرې وخوړل دغه ستا د وړاندې نه چې جب جوړ دی خیر ده ګرم دي په مزه خوره خیر ده ها په مزه خیر ده شیروزل ماما به شټ یو ټک راکړه بس تاولي پورې خو دې شته کباب یې نښتو ښه کوم کباب دي مانا خیر قیصره دا نوړی لږه وړه ده نه بس خیر احتیاط په ضروري ښه دا ولې یا شیروزل ماما د اکسیجن مې داسې کم شو ولې اکسیجن به کمیږي نه 8 کیلو کباب دې وخوړل او دا وې ما باندې ډاکټر بند کړي دي قیصره گزاره دې نه شي 1 کیلو به ورته نور ووایو نه بس ښه شیروزل ماما زوی دې قجار کا بس باقي جام کېږم ښه